چې ته مې ارمان زه د ارمان نه یمه، ته په ما ګران زه په تا ګران نه یمه، او که به مې یو صحت ته زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یمه. زمونږ د پښتون قوم ته چې یو شی په مخه شو او ورته بیا په مخه شوی، لکه د نجیب حافظ کومه قصه چې روانه ده، یو ورور راته تصویر راولېږو چې داسې ویډیو وایرل شوی ده او په دې هکله نو زه تاسو ټولو ته د ټول نه مخکې ویم چې د هغې ویډیو کم تفصیل چې دی مونږ په یو ویډیو کې شیر کړی دی او کم د هغې لایو ویډیو چې وه هغه مونږ تاسو سره شیر کړی و. درته مې ویلي و چې څه قسمه ویډیو نه ده وایرل، خو خلک صرف چې کم دی یو پروپیګنډه کوي، بدنامول کوي، یعنی په یو کس په څه کړي نه وي او هغې باندې به یو داسې تهمت ولګوي. لکه مونږ نن سبا وګورو نو زمونږ کومه سوشل میډیا چې ده هغه صرف او صرف د دې قیسو نه ډکه ده، بس د پلانکي سړي دا چل وکړو، پلانکي دا وکړو. یعنی که مونږ د نور قومونو ته وګورو، د نور ملکونو ته وګورو، هلته دا شی نشته، خو زمونږ کم پاکستان کې چې دی معمولي کار وشي په هغې باندې بیا داسې قسمه بحث شروع وي چې هغه ډېر زیات یو د شرم بحث زمونږ دپاره ګرځي. لکه نجیب حافظ صرف د افغانیانو خلاف یو پوسټ کړی او په هغې کې ویلي چې دا د خپل وطن ته لاړ شي کم ایلیګل خلک چې دي، د هغې نه پس کم افغانیان وروڼه چې هغو داسې تصویران او داسې څه وله جوړ کړه چې هغه یې ډېره زیاته په شرمونو باندې وشرمول. آیا تاسو ټولو ته یو ریکویسټ په اخره کې یو ځل بیا کوم چې یو انسان سره هغه ښه نه شئ کولی، د هغې سپکه هم مه وایئ. لکه که مونږ وګورو که اوس که فرض که داسې غلطي څه شوي هم وي نو په هغې باندې پردې هغه راچول پکار دي، هغه نه چې مونږ نورې دنیا ته هم هغه شو کړو چې زمونږ په ملک وطن کې چې کوم دی داسې قسمه چلونه کېږي او مونږ ځان چې کوم دی هغه په زور باندې سپکو، نو زمونږ دپاره یو ډېره زیاته شرم خبره ده. به هر حال کومه ویډیو کوم تصویر چې د هغې په خله باندې څه داسې ښه شته نه، خو خلکو چې کوم داسې په ګروپونو کې هغه شیر کړی نو ما هم غوښته چې د مینوالو سره هغه شریک کم. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو، د نن دپاره دا کافي وه. الله حافظ.